د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د مخدره توکو د استعمال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي یوه غونډه جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معینیت اړوند ادارو په کابل ښار او نورو ولایتونو کې جدي هڅې پیل کړي ترڅو د مصنوعي مخدره توکو قاچاق او استعمال څخه په جدي توګه څارنه او مخنیوی وکړي. وزارت امور داخله معینت مبارزه علیه مواد مخدر در راستای جمع‌آوری معتادین، تداوی معتادین، گرفتاری قاچاقبرا کارکردهای قابل چشمگیری داشته و دارد. حفظ این همه دستاوردها تنها وظیفه وزارت امور داخله معینت مبارزه با مواد مخدر نبوده. بناهن همکاری و همدستی علمای کرام متنفذین قومی در این راستا خیلی مهم و مؤثر است. این کورسایی را که برادرها برای ما آمادگی میگیره یا ترتیب میکنه ما از یا بسیار خوش هستیم به خاطر که به تمام جامعه مفادش میرسه، نه که بلکه به ولسوالی پغمان و تمام افغانستان خوبه که به مولای صاحبه و ریسفیدا رسانیده شود که به مردم منطقه وضع و نصیحت شد که تا که مواد مخدر از بین بره مردم ما از این تکلیف و زحمت جوانای ما خلاص شود. در پغمان ولس علما سپینگیری ملک صاحبان وکیل صاحبان قومی مشران دا الله سره حد کړی تعهد کړی چې موږ به مخالف خلک متعهدین او مواد مخدر چرسیان پوډریان دا خپل ملک نه پرېږدو. لله الحمد امارات خپل نهایی کوشش کړی ده. موږ او تاسو شاهدان یو. په میلیونونو زرګونه نه په میلیونونو انسانان په دې مرض باندې دننه افغانستان کې گرفتار ول. لله الحمد د ټولو تداوی وسوله او دا پروګرام لله الحمد نن هم په افغانستان کې جریان لري. دا د اسلامي نظام او دا د هغو شهداو د وینو برکت ده چې نن دغه مسجد د ولسوالۍ په علما مشایخ سپینګیري د دولت اراکین ټول سره جمع دي د دې په خاطر باندې چې د خدای دین څرنګه خلکو ته ورسوي او کم انسانان چې په دې مکروب دي جراثیمو د نشوي توکو مواد باندې مبتلا دي د دې بیخکنی وسی دا لمنځه لاړ. شکر د خدای ده. الله پاک دې ملکانو ته دوی مسؤلینو ته خیر ورکړي چې کنټرول والا ته خبر ورکړی دی او مواد مخدر والا ته خبر ورکړی دی چې په کلي کې کم سړی یا مواد خرڅوي یا مواد استفاده کوي د ځان لپاره ټول موږ ته راپوره کړی دی. انشاءالله موږ هم پر هغه باندې ډېر ژر اقدام کړی دی. د پغمان ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو وکیلانو په دغه مراسمو کې د مخدره توکو د استعمال د زیانونو په اړه ویناوې وکړې. هغوی وویل په وروستیو څو کلونو کې د معتادینو درملنې ته ځانګړې پاملرنه شوې او سلګونه زره کسان له پلازمینې کابل او د هیواد له نورو ولایتونو څخه د معتادینو د درملنې روغتونونو ته او کمپونو ته معرفي شوي چې ټولنه له لوی ناورین څخه خلاصه شوې ده. مومن د مومن دا ورور ده. نو کله به چې یو مومن په دغه ځوانانو باندې تېرېده او دوی به په داسې یو ناوړه اعمالو باندې اخته نو دغه مسلمان زړه به ورته داسې ټوټه ټوټه کېده او دا تصور به یې نه کاوه چې آیا دا به په کوم قسم باندې له دې مهلک مرض نه له دې بد مرض نه دا خلاص شي. خو الحمدلله دا د دغه اسلامي نظام لاسته راوړنه ده. دا د دغه مسلمانانو او د دغه نظام د دغه اسلامي نظام ګټه وه چې موږ افغانانو ته یې ورسېدله، زموږ دغه ځوانانو ته یې ورسېدله چې الله جل جلاله دغه فضل و کرم وکاوه چې دغه زموږ ځوانان له دغه بد مرض نه د دغه اسلامي نظام په سبب باندې هغه خلاص شو.
دغه مراسمو ویناوالو وویل اوس مهال په هیواد کې د مخدره توکو کرکیله په بشپړه توګه بنده شوې ده او دا چې هیواد ته په قاچاقي توګه یو شمېر مصنوعي مخدره توکي راځي دا د ټولنې د هر وګړي دنده ده ترڅو د عاملینو په نیولو کې له اړوندو حکومتي ادارو سره همکاري وکړي او د هغوی راپور ورکړي. اوس الحمدلله نه کرل کیږي چې بوټی پیدا شي دغه منګی په خپله بوټی له بیخه باسو او چې د تریاکو بوټی پیدا شي په خپله یې موږ بوټی له بیخه باسو لیکن دا راوړونکی له بله خوا نه څوک ده ځکه د موږ په افغانستان کې دا د جوړولو د تابلیتو او د جوړولو د موادو دا کارخانې نشته دا له بله خوا نه راځي. دغه کسان چې دغه کارخانې جوړې کړي دي بل ځای کې او راتېروي دغه وطن ته دغه ته استخباراتي کارونه وشي تر څو چې د دغه راوړونکو لاره پیدا کړي چې دا په کومه لار راځي. په دغه مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت اړوندو ادارو استازو هم ژمنه وکړه چې په ټولنه کې به د هر ډول مخدره توکو د استعمال په کلکه مخنیوی کوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې به خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي.